سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې په نړیوال جام کې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم ستره ماته ورکړي. د نن لوبې ټاس نیوزیلینډ لوبډلې وګټي چې پخپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په پوره 20 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د افغانستان پایلیز توپوهونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه پیل کړله چې د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپونه کې رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړلې، ابراهیم ځدران 44 منډې جوړې کړلې، داسې عظمت الله عمرزي بیا 22 چټکې منډې جوړې کړلې. د 160 منډو هدف په تعقیب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه پیل کړله چې په 15.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 75 منډې جوړ کړلې چې په 84 منډو د افغانستان لوبډلې څخه ماته وخوړله. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د افغانستان لوبډلې لپاره په ځلعک فاروقي د سیالي لوبډلې 2 پایلیز توپوهونکي ډېر ژر د ډګره بهر کړله او داسې راشد خان محمد نبي هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په ځلعک فاروقي 4 وکټې واخیستې 11 منډې، راشد خان 4 وکټې 11 منډې ورکړې، داسې محمد نبي بیا 2 وکټې واخیستې چې 14 منډې ورکړلې. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د یوګانډا لوبډلې ته په 125 منډو په توپیر ماته ورکړله، خو په دویمه لوبه کې د نیوزیلینډ لوبډلې ته په 84 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. افغانستان تر دې مخکې نیوزیلینډ لوبډلې ته په هیڅ لوبه کې ماته نه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نیوزیلینډ لوبډله ماتوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال جام کې خپله درېیمه لوبه د PNG لوبډلې پر وړاندې د روانې جون میاشتې پر 14مه نیټه ترسره کړي او خپله وروستۍ لوبه د جون میاشتې پر 18مه نیټه د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. تاسو دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په هغه دوو لوبو کې هم بریا خپله کړي چې سوپر 8 ته لاره پیدا کړي. بیا هم په اخري کې ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي ووایم. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.